تلویزیون درانو لیدونکو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ او په دې هیله چې راته روغ او جوړ به نن ډېر یو ښایسته ګلالي ځوانان راسره دي د لویې پکتیا نو موږ غوښتل او تاسو ته د کرکټ لوبې خپرې کړو. نن مو وغوښتل چې تاسو ته یو ښایسته بنډار جوړ کړو. په دې بنډاره کې ښکلي ښکلي هنرمندان راسره دي. جانان خیال ورسره پیر محمد بادشاه زاده خدای شته چې موږ ډېر ځای کې نازوي نو راته ژوندی دی وي. نو ور به شو ملګرو ته اول به یو موسیقي واورو، هغې نه به بیا وروسته خبرې وکړو، مجلس ته به هم ځو. نو دوستانو دا تاسو دا یو نغمه مننه بادشاه زاده وکي په موسیقۍ کې خو دی هغه چا خبره چې موږ به سل په سلو نمرې درکړو. اول به ورشو جانان خیال ته وروره ستړی مه شئ، الله دې راته ژوندی لره. خپلواک تلویزیون لیدونکي اورېدونکي د همداسې به په ژوندۍ بڼه غږ اوري. مننه هاروني صاحب، له تا نه ډېره مننه کوو تا ته او د خپلواک تلویزیون پاڼې لیدونکو کتونکو ته د مینې او خلوص نه ډک ډک سلامونه وړاندې کوو. هاروني صاحب له تا نه یو جهان مننه چې موږ ته مو بلنه راکړه او له خپلو کتونکو سره مو نیغ په نیغه خپروئ. همدا مهال لګیا یې نو ستاسو د خدمت نه او ستاسو د هلو ځلو نه یو جهان مننه کوو. دا چې بدبختانه زما سره هغه یو شعر چې کوم تا غوښتی و هغه هم په نیمایه ده، خو بیا په دې باندې خوشحاله یم خوشبختانه چې ما ته یو څه خو درته یاد وي چې خوشبختانه په دې باندې بیا ډېر خوشحاله یم چې تا سره نن ناست یم. مننه. تاسو ته تمام زه تل دا هڅه کوم هغه ځوانان چې استعداد لري په هر بحث کې وي، که د سپورټ په بحث کې وي، د غزلو په بحث کې وي، که د کرکټ په بحث کې وي، زه غواړم چې دغه خلکو غږ راواخلم د خپلو مینوالو سره شریک کړم. نو مننه پیر محمد سره هم یو دوه خبرې کوم. هاروني صاحب بس یو جهان مننه له تا نه او دلته همکاران چې ناست دي لکه پیر محمد جان پکتیاوال، پیر محمد صاحب خبرې کوو، ژبه سندرغړی همداسې باچا صاحب او له مالک زدران نه مننه کوو چې ته موږ سره ناست دی او خیر که دی ځان نه معلوموي خو خیر البته پیر محمد جان پیر محمد ورور ستړی مه شئ، ښه راغلاست. ستړی مه شئ هاروني صاحب، مننه کوم. خوشحال اوسئ ټولو ملګرو ته خوږو دوستانو ته، هغه که په خپل وطن دي که په خارج دي، ټولو ته د مینې محبت ډک سلامونه وړاندې کوم. راته بریالي دي اوسي د ژوند په چارو کې دي بریالي اوسي. مننه پیر محمد ورور، الله دې ژوندی لره. وکي ته هم زموږ لیدونکو ته ډېر یو ښایسته ښایسته زمزمې کولې. هغه غزل یو درنه ویر نه شي چې خدای لر او بر او پښتنو کې امان راولي. نو هغه غزل وکي ډېر مینوال پیدا کړي وو. ته ژوندی دی وي، خوشحاله دی وي. وکي تل د یووالي سندرې ویلي دي، تل د مینې سندرې ویلي دي، د وطن د احساس سندرې دی ولې خلکو د جذبه راپارولې ده د تا غزلو. نو بیا هم مننه، ژوندی اوسې، خوشحاله اوسې. راته بس هیله کوم هاروني صاحب تاسو خپله خوږ انسان یاستئ، همداسې خدای شته چې مینوال زما مینوال چې دی هغه که د هر هنرمند مینوال دی په ما ښه لګېږي چې د هنرمند قدر ورسره وي، د هغو قدر وي موږ سره. ولې به نه وایو بس وطن ته زمونږ همدا وس دی، زمونږ د ژبې نه زمونږ د هنر له لارې همدا خدمت به ورته کوو.
حتی که خلک په ټوپک خدمت کوي، موږ به د دې هنر له لارې د خپل وطن خدمت کوو، خپلې ژبې ته به خدمت کوو، خپلې پښتو ته او خپلو پښتنو. مننه دوستان، به هم په انتظار نه پرېږدو. ناول به جانان خیال یو غزل راته ووایي، چربې ته راته وایي، څه راته وایي. قربان شم. هماغه داستان چې تا غوښتی وي د بابرزي صاحب داستان د فکر کوم منګل استاد ویلی ده، هغه ستا ډېر خوښ ده او یقین لرم چې د لیدونکو کتونکو به هم خوښ بس هغه به ما او پیر محمد جان په ګډه وایو. نو تاسو نه مننه دوستانو. دغه داستان چې دی وکي زما خپل هم ډېر خوښ دی او جانان خیال هم ډېر په یو خواږو الفاظو سره ډېر په خواږه اواز سره وایي. نو دا تاسو د پیر محمد او خیال. مننه.
واه واه ډېر الله ډېر په زړه پورې وکیل چې هغه داستان دی ډېر یو قیمتي بیا راشه ډېر خوند یې وکړو د ښایسته ټاپې او بیا ټاپو کې بیل بیل د وطن درد د مسافرۍ یادونه وکیل ډېر یو څه پکې و راته ژوندی اوسې جانم خیال او پیر محمد اوس به ورشو پیر محمد ته چې پیر محمد موږ ته څه راوړئ نو زما خو هغه سندره هغه غزل ډېر خوښېږي چې خدای لر او بر او پښتنو کې امن راولي نو که دغه دې راته ډالۍ کړه پیر محمد د مینوال دپاره واه واه په سترګو اروني صاحب خامخا به مینوالو دپاره وایم اروني صاحب که ما ته ویلي وای چې ستا دپاره کوم فرمایش و نو زما به زړه کې دا و چې پیر محمد نه دا ووایي چې یار دا سندره به لازمي راکړه بس مننه ژوندی اوسې خدای دې وکړي چې د ټولو مینوالو خوښه شي واقعیت چې دا سندره د ګلنظیر منګل شعر دی نو دی ډېر لر بر پښتانه ډېر پکې ستایلې خدای دې همداسې وکړي چې په زموږ لرو بر پښتنو کې امن راشي نو واقعیت چې یو ډېر ما ته ډېرو خلکو ویلي چې نن خو دې دا ټوپۍ ډېره ښایسته درسره عملوېږي او ډېره ښایسته ټوپۍ خو بس هاروني صاحب ما خو اول تاسو ته وویل چې دا زما ټوپۍ څنګه ښکاري تا وایي چې بس بیخي ښه دی بس ما هم په سر کړم ډېره ښایسته درسره بیا دا چترلي ټوپۍ او بیا پر سره تېر شه د کندرۍ غاړه نو بیا بلا درسره خوند کوي خوشحاله اوسئ مننه هاروني صاحب مننه کوم دوستانو نه بس ټولو دوستانو ته ډالۍ کوم دا غزل خدای دې وکړي چې دا ټولو خوښ شي مننه د خپلواک تلویزیون لیدونکو اورېدونکو خدای دې وکړي چې د خیال داستان ورسره د پیر محمد غزل نه خوند واخلئ دا تاسو او پیر محمد خیاران جوړول ما لیونې جوړول تا هم سړی جوړول ما هم سړی جوړول تا د تسبو دپاره ما د رباب دپاره زنډي جوړول نور زمون د کلي په کوڅو کې امن راولې خدایه لرو برو پښتنو کې امن راولې خدایه لرو برو پښتنو کې امن راولې نور زمون د کلي so que llama
پیر محمد مننه کوم عربي خدایا صاحب. لرو برو پښتنو کې امن راولي بس خدای دې پکې راولي تاسو عربي صاحب. وکي تل دا نری وایي چې خدایا لرو برو پښتنو کې امن راولي ژوندی اوسئ. مننه کوم. نو غواړو چې ډېرې خبرې وکړو دوستانو د خیال جانان خیال نه او سره پیر محمد نه غواړو چې سندرې ډېرې واورو، نو غواړو چې خبرې ډېرې وکړو. پیر محمد بل کوم یو غزل را ډالۍ کوي؟ هاروني صاحب چې شی درته ووایم دغه تا ته را یاد درکوو هغه مونږ چې څه غوښتل هغه غزل جانان خیال هم راته ویلې تا هم راته ویلې، ته د خپلې خوښې یو غزل راته ووایه. زه به کلیوالي غزل ووایم ملګرو ته، خدای دې وکړي چې د ټولو مینهوالو خوښ شي. هیله کوم چې د ټولو خوښ شي. مننه، ژوندی اوسئ.
ډېر په زړه پورې مزه یې وکړه، مزه یې ډېره وکړه. مزه یې وکړه دوستان دې هم خوشحاله کړل. اوس به ورشو جهنم خیال ته دغه څه راوروي نو تاسو رني صاحب زه به خیال صاحب نه یوه غوښتنه وکړم که چېرته یې راته پوره کړه که نه کومه غزل چې زما خوښه دی هغه به وایي که نه وایي زار دې شم کلمه د پښتو سندرې ولیکه ما ته د وطن د چشې سردرو سندرې زار دې شم کلمه د پښتو سندرې ولیکه او بیا د پښتونخوا د سردرو ډېر ښکلی بس دا به وایي مونږ ته بې زمزمه کوي مونږ به ورسره بدرګه کوو ډېره مننه بس جانان خیال ته به ور ورکړو همدغه د پیر محمد دغه کوم غزل چې ورته یاد کړو دغه غزل اوس خو پکتیاوال صاحب فرمایش کړی مجبور وي چې په هره طریقه یې ورته که نه دوی ته خدای لوګي چې د لیدونکو هم خوښ شي بس د خپل وخت تلویزیون لیدونکو کتونکو موږ تل هدف دغه وي چې تاسو خوشحاله وساتو نو اوس جلال خیال تاسو ته غزل وړاندې زه د ژوند ناوې خپل کال ته راوستل غواړم زه د ژوند ناوې خپل کال ته راوستل غواړم زه یې د شهور د پښتونوالې ویښول غواړم زه یې د شهور د پښتونوالې ویښول غواړم زه د ژوند ناوې خپل کال ته راوستل غواړم لاره مې پښتو ده د پښتو په لاره تلل غواړم تا کلمه تیره توره جوړول غواړم زه تا ته کلمه تیره توره جوړول غواړم تا ته د خوشحال نیکه پټکی په سارول غواړم
ینو تا ته د خوشحال نیکه پټکی پوسر اول غواړمه زه تا ته قلمه تیره توره جوړول غواړم زه پښتو ویل پښتو لوستل پښتو ګټل غواړم خپل رباب کې غږول غواړم زه خپل ټپه په خپل رباب کې غږول غواړم ساز په یک هزار او یک قربان شیرو کول غواړم ساز په یا قربان او یک هزار شیرو کول غواړم زه خپل ټپه په خپل رباب کې غږول غواړم د قهر عادت په زور د مینې جوړول غواړم علاماته د خپل کلي د وجرو سندرې ولیکه بیا د پښتونخوا د سردرو سندرې ولیکه سار دې شم کلمه د پښتو سندرې ولیکه بیا د پښتونخوا د سردرو سندرې ولیکه سار دې شم کلمه ډېر یو په زړه پورې ښایسته غزل و بیا د جانان او د فرماما ستا په ډېر یو ښایسته غزل و نو زه چې څومره وستایم زه د دې حد نشم پوره کړلی دومره یو ښایسته غزل و بیا ډېر په ښایسته الفاظو سره مو ویلو نو خوشحالي اوسئ زه د دې سندرې جانان خیال ډېرې سندرې ویلي خو د دې وې سندرې زه زیات فین یم د ده خدای دې نور هم دته استعداد ورکړي ډېر په ښایسته الفاظو سره مو ویل دواړه په جوړه غږ کې مو ویلو نو ډېره مننه نو نور به وخت اروني صاحب یوه خبر به زه پکې وکړم وایي ژرنده که د پلار دی هم په وار دی نو دلته په دې پروګرام کې زمونږ او ستاسو بانډار دی او یوه خبر به ملګرو ته بل هم وکړم چې زمونږ دپاره ډېر د خواشینۍ زیری دی او ستا دپاره به د خوشحالۍ زیری وي هاروني صاحب ملګرو هاروني صاحب سبا په خیر خپل وطن ته سفر لري ځکه زمونږ سره دلته راغلی دی او موږ ورته وایو چې ډېر وخت به نه تېروي زر به راځې واپس نو خدای دې وکړي چې د ده سفر بې خطره شي او بیا موږ ته راشي داسې بنډارونه ملګرو ته جوړ کړو نو هاروني صاحب اوس په پروګرام کې دوه سندرغاړي موږ نور هم لرو هغه یو ارمان وطنوال دی او بل زما د اکا زوی د مرحوم استاد ګردیزي صاحب د تره زوی سلام پکتیاوال هغه به هم تاسو ته راځي ملګرو ته به ښکلې ښکلې زمزمې کوي او کلیوالي سندرې به وایي همداسې به نورې سندرې وایي بس خدای دې وکړي چې ملګري زموږ نه خفه نه شي نه ولې به خفه کېږي ښایسته زمزمې مو وکړي ولې به خفه کېږي موږ هر وخت د خپلواک ټلویزیون د پاڼې هر وخت خدمتګار یو د مینوالو خاص د مسافرو ډېره مننه دیوال صاحب یو خبره مې زه نیسم بخښنه غواړم دا چې موږ تاسو راټول کړي یو هاروني صاحب په برکت باندې دا یو شاعر وایي نن چې د خپلو کوم قیامت دی او دا د بدرنګو برکت نو دا خبره مې تر دې پورې وکړه چې که هاروني صاحب نه وای لیدونکو ته موږ تاسو چا یو ځای کړو
بالکل مننه ژوندی اوسې خوشحاله اوسې زه اورېدونکو نه مننه کوو اوس نورو سندرغاړو ته هم بلنه ورکړه چې دوی راشي مننه ژوندی اوسې زه تل هڅه کوم چې دغسې ښایسته ښایسته ځوانان هغه ځوانان چې استعداد لري نو وکي جانان خیال او پیر محمد خو غیچا خبره چې ستوره دی ټوله نړۍ پېژني جانان خیال هم دلته زموږ سره په دوبۍ کې ژوند کوي ډېر یو ښایسته غږ لري د ده غزل ما یو ځای کې اورېدلی و ما وایي چې زه به د دغه سره چېرته میلاوېږم خو نن په خدای په ګوتو راوستلی دی تاسو ته یې ډېرې ښایسته زمزمې وکړي بیا هم نور ملګري هم را سره دي نو که تاسو ته خوښه وي پیر محمد ورور نو تاسو دې دلالت ته ژوندي لري ډېره مننه ژوندي اوسئ ورته وایو نو ارمان ورور به هم راشي د صلاحالدین ورور به هم راشي نو وکي دوستانو تاسو به هم د دې پروګرام څخه خوند اخیستی وي او ارمان وطنوال هم را سره دی او سلام پکتیوال هم را سره دی ټول د زموږ د ښکلې پکتیا ورونه دي چې وکي د پښتو ژبې ته ډېر خدمت کړی دی اول به یو څو خبرې وکړو ارمان ستړی مه شې ښه راغلاست درته وایم مننه هرني صاحب ډېره مننه زه ارمان وطنوال دوستانو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او هرني صاحب اول تا ته بیا ټولو دوستانو ته غواړم چې نن زموږ سره هرني صاحب موږ د هرني صاحب میلمانه یو نو خدای دې وکړي چې دغه پروګرام د دوی د ملګرو دوستانو د خوښې وړ وګرځي ډېره مننه ژوندی اوسې موږ غواړو چې ډېرې خبرې وکړو غواړو ستا نه سندرې ډېرې واورو بیا به سلام ورور سره هم خبرې وکړو ارشاد سره اورئ اوس وطن سندره ده خدای دې وکړي چې ټوله لیدونکو ډېره مننه ارشاد دا لیک تیزه کړه دغه ده دبای کوم د سرو وینو لښتې لیدلی نشم او د همت شلمې لوړې تر اسمان وي نن د هغو غلامي لیدلی نشم مرګ وسه د حکیم جان سترګې کپاټې او دا بدبخته بدبختي لیدل
ښایسته غزل دې ویلو مننه مننه ګرانه مننه ژوندی اوسې خدای دې خوشحال. چې ټولو دوستانو خوښه شوې وي ولې به نه عرني صاحب. خوښېږي دومره یو وطني غزل دې ویلو مننه. او سلام پکتیوال ته به راشو ستړی مه شې خلقلس ته څه وایم خوشحال اوسې عرني صاحب. زه په خپل وار سره د وطن نه د باندې مسافرو ته په وطن کې وطنوالو ته او ناستو یارانو دوستانو ته ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې. خوشحاله شوم چې د تا سره مې لیدو وشو او خپلواک تلویزیون سره د موږ رابطه وشوله. نو زه خپله داسې یو ناڅاپي راغلم پیر محمد سره مېلمه یم پیر محمد پکتیاوال سره او بیا خوشحاله شوم پوه شوې چې جانانه مو وکوت ارمان وطنوال سره ملاو شو باچا زاده دا ټول بس د موږ د وطن میوه ده د موږ د وطن ګلونه دي پوه شوې بس موږ هم مننه خپل وار سره ژوندی اوسې خوشحاله اوسې راته څه به راوړئ بس چې رښتیا خبرې چې هغه څه په مزګو کې وي هغه به اوس ووایي پوه شوې نور خو بس هر شی رانه لږ لرې پاتې دي کنه صحیح ده بس داسې یو ښایسته وطني غزل راته صحیح ستا په خپله خوښه یو کوم غزل مننه ژوندی اوسې خوشحاله اوسې سلام استاد راځه ته خو چپه یې که نه اوس د چپه یم نه زه دلته ښه یم خیر لږه داسې څنګه زه به داسې غزل وکړې زه به ښه هغه به دومره کې وویل اچھا بت خو نه وینم چې رښتیا دغه شی دغه نه دغه ما بستا په کوڅوړي ته به مې ګورې ما بستانه بیلوي ته به مې ګورې ما منان به پرښتو تاواله کې خشپالن به مې راوړي ته به مې ګورې ویاسې در نظم کډه مې بار ښکاري ما ته مې نیمګړ انتظار ښکاري اسې در نظم کډه مې بار ښکاري ما ته مې نیمګړ انتظار ښکاري ما ته مې نیمګړ انتظار ښکاري
واه واه ما ته د نیمګړی انتظار ښکاري. مننه، ژوندی اوسئ. نو د خپرونې شیبې رالنډوو دوستانو. خدای دې وکړي چې هر چیرې یاست خوشحاله آباد اوسئ. ارمانو د سلام پکتیوال نه یو څو لنډې ټپې اورو، نو د ټپو په ختمولو خپرونه هم پای ته رسېږي. دوستانو د دغو ټپو په اورېدلو سره زموږ د دې نننی بنډار پای ته رسېږي. نو چې هر چیرې یاست خوشحاله آباد اوسئ. जगी झंडी अवई मैं पो जानन वे लोड़े दिलाई वो जगी झंडी अवई मैं पो जानन वे लोड़ी दिलाई लड़े रो खलाशी मिसाल दे सौदागर दे चिरत खुशियार तवाड़ भी भरनाई दुनिया की खुली खलक ढेर दीवार सच पखपला रजा प्रेम रखते मना ए पवतन जो मस्ती करे दे राना खावरी लाले नस्तर की चाहता वड़ुमा
اختر وي ساري ببر وي څوک به ځای د ورکوي نه
دوستانو ما هم مخکې یادونه کړې وه چې بس موږ درڅه څخه رخصت اخلو خو نه غواړم د ارمان د سلام پکتیاوال باید ستاینه وشي نو وکي ډېر یو ښایسته ټاپې د دې نه مخکې یو ښکلی غزل ویلو راته ژوندي دې وي بس دوستانو سندره د ملک زدران فرمایش کړی دی ښه ارمان وایي چې د ملک زدران او بادشاه زاده حاجي صاحب محترم جرمني نه چا فرمایش کړی دی بشیر زدران او داسې دوستانو ته مسافر دی خدای دې چاره وکړي ټولو تر ډالۍ وي دوستانو یو بل غزل ته ورځو چیرې ځای معلوم سره لکه وخته زما د زړه په لاره تېر شه هسې هم زمونږه برخه پکې نشته چې وړی نشي ښایست دې دومره ډېر شه زړه مې نری نری خوږېږي نری نری خوږېږي زړه مې نری نری خوږېږي زړه مې نری 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 خوږېږي دا مین ولې بېلېږي دا مین ولې بېلېږي دا مین ولې بېلېږي دا مین ولې بېلېږي زړه مې نری نری خوږېږي نری نری خوږېږي زړه مې نری نری
ډیره مننه وکی د بادشاه زاده څخه ځانګړې مننه کوم. مالک زدران هم را سره د حاجي صاحب محترم هم را سره دی. ارمان وطنوال صاحب تانه خو ځانګړې مننه وکی چې مننه ستاسو نه مننه دوستانو نه. د مایک واخله یو څو خبرې هم کول غواړو چې ملګرو ته دې ورمعرفي کوو د خپلواک تلویزیون لیدونکو ته دې وکي ډېر یو مخکې یو پروګرام کړی خو بیا هم ډېر وخت کېږي چې ډېر وخت کې هغه وخت کې خو بس دا وختونه دي خلک ځینې خلک متل کوي وایي سپوږمۍ اسمان ته وخته موږ لا په ځمکه یو. خو دغه داسې ده چې که فکر دې کړی وي دغه نن سبا پروګرامونه داسې دي هغه وخت کې نو ما سره داسې خاص هغه نه اوس نو مجبوره یم دې کار ته مې مخه کړې یو جته به غواړم چې ځان ورسوم. نه ماشاءالله جو ښکلی غږ لري. بیا تا انتخاب بالکل زه در سره موافق یم. یو ډېر ښکلی انتخاب کوي. هغه په شعر شاعري کې انتخاب مهم ده. یو سړی باید ښه انتخاب وکړي. نو مننه ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ. تاسو نه مننه د دوستانو نه مننه د پروګرام چې چا اورېدلی وي مینهوال دی ډېر چا خوښ شوی وي ډېره مننه. زه ویاړم په افغانانو باندې ډېره مننه. خدای دې د وطن را جوړ کړي چې هر سړی خپل کور کې ژوند وکړي له خپلو بچیانو سره له خپلو قریبانو دوستانو سره. ډېره مننه. ژوندی دې وي ټول دوستان دې ژوندي وي آباد وي که هر ځای وي که لر و بر وي ټول پښتانه دي آباد دې وي. مننه ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ. الله دې راته ژوندی لره. سلام پکتیوال صاحب ته خو څه ویل نه غواړې په اخرنۍ کې؟ بس زه به یوه دانه تڼیزه سندرې یا بابولال ورته وایي پوه شوې بابولال اواز به ووایو. نو سلام استاذ مهرباني خوښه باندې تاسو په اجازه باندې ژوندی اوسئ. مننه الله دې راته ژوندی لره. دا زموږ وکي ډېر یو مینهناک دوستان دي. ما هم غوښتل چې دوی نه سندرې واورم نو د ده یو وایي چې یوه تڼیز سندره ما مخکې یادونه کړې وه دوستانو چې بس نو په دې ټکو ختمولو سره زموږ پرونه پای ته رسېږي. بیا د سلام پکتیوال یو کومه سندره ده یا کومه ټپه وایي نو تاسو توجه ورته غواړم. ډېره مننه. Wala
څاڅي وای وای پاپو لالا لالا باران اوري وای علاوي یا ترخه څاڅي Sunday. Balashlandia narde